د غیرتي خدای په سپېڅلې نامه درنو هېوادوالو، زما د زړه له کومې درنښت او سلامونه ومنئ. ستر خوشحال بابا وایي د افغان په ننګ مې وتړله توره، د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. نن سبا د افغانیت بحث په پیژندپاڼو کې، د افغان نوم په پیژندپاڼو کې او د افغانیت ټکی تر خورا تاودو بحثونو لاندې دی. یوه ډله راپورته شوي دي چې په نظام کې دي او د اشرف غني یعنی جفافي نظام تر واکمنۍ لاندې دي. هغوی د افغانیت ټکی او د افغان ملت نوم د پیژندپاڼو څخه لرې کول غواړي. یعنی موږ ته بې هویته، بې ملته، بې نومه پیژندپاڼې راکوي. پیژندپاڼه، ملي پیژندپاڼه یعنې څه ملته؟ ملي پیژندپاڼه. زه د تذکرو منځ کې په تشریحاتو کې زه ملت نه غواړم. زه پاس افغان ولسي غورځنګ پاس د پیژندپاڼې په سر افغان پیژندپاڼه غواړي. موږ په دې پیژندپاڼو کې، په تذکرو کې، په آیډنټیټي کارت کې پاس افغان پیژندپاڼه غواړو، افغان هویت غواړو. د هغې نه وروسته لاندې بیا نور ټول معلومات د یو کس په اړه چې دي هغه غواړو. دا زموږ دریځ دی او دا ټول ملت ته بیانوو چې د دې دریځ شاته ودرېږئ، تر څو دغه پیژندپاڼه په دې معنا چې دغه یو افغان ته ورکړې شوې ده، دا د افغانیت سند دی، دا د یو افغان وګړي په اړه ټول شخصي معلومات او احوال دي. راغلو دې خبرې ته چې ولې جفاف د افغان ټکی وژني. زه غواړم په ډېر ساده الفاظو ووایم. جفاف یا د اشرف غني نظام چې د افغان ټکی وژني، د ده دپاره دا مسایل ډېر ساده دي. د دې دپاره چې په یو نظام کې چې ټول وحشي فرعوني جنایتکاران حاکمان وي او یو څو هسې چاپلوسان او یو څو هسې ګټهپال ورسره لګیا وي او دولت د دغسې کسانو په واک کې وي او د دوی حمایه یرغلګر امریکایان، ناتو او د امریکې د ځواک خانان یعنی د وسلو کمپنۍ، استخبارات، ټیکړی او سیاسیون کوي. دا به څنګه د افغان په هویت باندې ملنډې نه وهي؟ د دوی نه موږ ګیله نه لرو ځکه چې موږ د دوی مخالف یو، ځکه چې موږ د دوی سره د لومړۍ ورځې نه مخالفت کړی. د اشرف غني ټیم ته ما د لومړۍ ورځې نه چې ټاکنو ته ودرېدل، ما په دوی باندې چلیپا راکش کړله، په دوی مې د بطلان خط راکش کړ، په دې چې دوی ستر وحشي فرعوني جنایتکاران ارګ ته رسول او تر ننه پورې په افغانستان کې 9 ورځې جفاف یا ستر جنایتکار، وحشي فرعوني جنایتکار دوستم په افغانستان کې د افغان ملت امام یا امیر المؤمنین یا خلیفه یا ولسمشر تیر شوی او د ده ته ولسمشر لاندې به څومره منځونه شوي وي، څومره شرعي قانوني عدلي فیصلې شوي وي او د ده تر مشرۍ لاندې به څومره جګړې
مړي وژنې شهیدان او نظام چلیدلی وي. د هغه ورځ راهیسې چې اشرف غني وحشي فرعوني جنایتکاران خپل څنګ کې ونیول نو موږ د باندې د جفاف نوم کېښود. جنایتکاران، فرعونان، فاشستان. اوس راځو دغه کسانو ته چې دوی اوس راپورته کیږي د افغانیت ننګه کوي. ښاغلی یونسف، اسماعیل یونسف، زه تا باندې غږ کوم، ته اوس په کومو سترګو د افغانیت ننګه کوي؟ دا جفاف خو تا حاکم کړ. اسماعیل یونسف، د جفاف ته خو تا کمپاین وکړ. تا څومره افغانان د ده په دام کې راګیر کړل. ته مهرباني وکړه، ته د ملت پوره وړی یې. نن چې جفاف هر جرم و جنایت کوي ته پکې شریک یې. ولې تا دوستم نه پېژندلو؟ ولې تا د نور جنایتکاران، ستر وحشي فرعوني جنایتکاران نه پېژندل؟ ولې تا اشرف غني نه پېژندو چې د خپله کور یې پښتو وژلې ده؟ دا خبیث فاشست تا نه پېژندلو؟ ښه دې پېژندلو، مګر ملت له تا نه دا غواړي چې د ملت نه بښنه وغواړه. د ملت نه بښنه وغواړه چې تا اشتباه کړې، تا غلطي کړې. او اسماعیل یونسف تا ته ورته کسانو زه ټولو ته وایم تاسو د ملت نه بښنه وغواړئ. نر غوندې لکه ځلان صاحب، لکه نورو کسانو چې په ناپوهۍ کې یا د ملګرو تر فشار لاندې جفاف ته کمپاین کړی و. درنو هېوادوالو، هغه کسانو چې جفاف ته کمپاین کړی، ملت یې غولولی او نن جفاف راپورته کیږي د افغان ټکی وژني، د دو په خبرو مه غولېږئ تر هغې پورې چې دوی سپین شوي نه دي. د ولس نه یې بښنه نه ده غوښتلې. یو ځل بیا غږ کومه چې د حل لاره دا ده افغان ژغورنه، او د افغان ژغورنې په اړه باندې ما ډېرې خبرې کړي دي، هغه ولولئ. افغانیت غواړو، افغانیت غواړو، افغانیت غواړو. د افغان ژغورنې پلو